په نړیوال کرکټ کې څلور هغه ځوان لوبغاړي چې عمرونه یې 25 یا تر 25 کم دي او تر دې مهاله یې ډېرې سلیزې وهلي دي. په لومړي مقام کې د هندوستان ځوان لوبغاړی شوبمن ګیل ده. هغه د خپل هیواد لپاره په نړیوال کرکټ کې تر دې مهاله 11 سلیزې وهلي دي. په دویم مقام کې بیا د بنگلاديش چټک توپ وهونکی نجم الحسین شانټو ده. نوموړي هم د خپل هیواد لپاره تر دې مهاله په نړیوال کرکټ کې 8 سلیزې ترسره کړي دي. په دریم مقام کې بیا د افغانستان ویاړ رحمان الله ګربز ده. ګربز تر دې مهاله د ګران افغانستان لپاره په نړیوال کرکټ کې 9 سلیزې وهلي دي. او په څلورم مقام کې بیا د انګلند ځوان لوبغاړی هری بروک ده. نوموړي تر دې مهاله په نړیوال کرکټ کې 15 ځله سلسل منډې تکمیلي کړي دي. د یادولو وړ ده چې د دغه څلورو لوبغاړو له منځه دوه یعنې هر یو شوبمن ګیل او هری بروک د پخواني ویسټ انډیزي لوبغاړي او اوسني کرکټ مبصر برین لارا په باور باندې کولی شي په ټیسټ کرکټ کې د ریکارډ چې 400 منډې دي مات کړي.